چې الله راوستلي یو د فتح ته قصرونو ته لاره ورسولو نعمتونه هغه چې وچه ډوډۍ به م خوړله نن قسمه قسم ډوډۍ راته هغه چې په پښو باندې به مو ورځې ورځې مزلونه کول یا به په موټر ګاټونو په موټرسایکلونو باندې به ګرځېدلو او د شپې به د ملا د درد نه خوب نه راتلو نن کروزین موټر قسمه قسم نرم ګرم موټر دا مو تر پښو لاندې دي او چې د ډرون د اواز او د جیټ طیارو د هلیکوپټرو د اوازونو د وجې نه به خوب به مو نه شوی کولی ته ونو لاندې په پټیو په باغونو کې به ویده کېدلو په جوماتونو کې حتی چا ځای نه راکولو هغه خوف په امن باندې بدل شو بلا خوف په قصرونو کې په ښکلو قالینو باندې د پاسه په لوی مجللو ځایونو کې چې نور راته جوړ کړي په هغې کې اوسېږو خو د خپل ژوند طرف ته متوجه شي چې په ژوند کې مو څومره فرق راغلی دا د امتحان دپاره دی الله رب العزت فرمایي عسى ربكم ان يهلك عدوكم ويستخلفكم في الارض فينظر كيف تعملون ورونو دا ډېر د خطر آیت دی ورونو موږ او تاسو فاتحینو دپاره ډېر د خطر زنګ دی الله رب العزت فرمایي ډېر زر ده چې الله رب العزت ستاسو دښمن هلاک کړي ستاسو دښمن به الله مغلوبه کړي ورک به یې کړي له دې دنیا نه ستا د مخې نه به یې لرې کړي طاقت به یې ختم شي زور به یې ختم شي ویستخلفکم فی الارض بیا به تا الله رب العزت په دې ځمکه باندې حاکم وګرځوي په هغه کرسۍ په هغه چوکۍ باندې چې پرون یو ظالم ناست و یو یا کافر یهود او نصارا یا د هغې غلام پې ناست و نن یې تا ته چوکۍ خالي کړ چې ته ورباندې کښېنې ولې د څه په خاطر باندې الله څه غواړي ما او تا نه فینظر کیف تعملون د دې په خاطر باندې چې وګوري چې ته څه کوې ته کومه طریقه اختیاروې